ته زما د لیوني زړګي ټکور یې ته مې روح یې او په سترګو کې مې تور یې ستا قربت بېقراري فراق د مرګ دی نه پوهېږم چې ته سا او که سرور یې او ته په ده کې او دی ستا ګوګل کې اوسي ته په ده کې او دی ستا ګوګل کې اوسي زړه ستا کور دی که ته زما د زړګي کور یې او زما زړه لکه سپین غر درته ولاړ دی ته پې سم لکه د سپینې واورې خور یې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پېرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه دلکش. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پېرزونه کې موږ ځان سره شاعران ادیبان میلمانه کوو، د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو، د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو. په دغه لړ کې راسره نن زلمی شاعر ناست دی، دوی نه به خبرې هم اورو، شعرونه به ترې هم اورو. حسین احمد حسین صاحب، دوی نه به خبرې هم اورو او شعرونه به ترې هم. ټولو نه مخکې پروګرام پېرزونه کې ورته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دلکش صاحب په خیر حال یې؟ ډېره مننه، شکریه. مننه. کامیاب شي، آباد شي. د پېرزونې مینهوالو سره خپله پېژندګلو کوي چې حسین احمد حسین څوک دی، د کوم ځای سره تړون ساتي. قربان دلکش صاحب، زما تعلق چې کوم دی اصل کې د ساوت وزیرستان سره د جنوبي وزیرستان چې کوم دی او حسین احمد حسین مې نوم دی. حسین تخلص کوم، خپل نوم حسین احمد حسین دی. پېښور پوهنتون نه چې کوم دی تعلیمي هلې ځلې روانې دي او بس دا تعارف دی. صحیح. څومره وخت د شاعرۍ سره تړون لرئ؟ څومره وخت نه شاعري کوئ؟ دلکش صاحب، د دانش صاحب خبره ده چې زه چې پیدا شوم په جړا شوم، نو بس داسې کار دی چې تقریبا د ډېر ورکوټوالي نه زما شوق و پهله نه، او بیا چې کوم دی څه ټایم یې پکې اردو شاعري هم وکړه او بیا پښتو ته ترې راواوښتم، ما چې خپله ژبه. صحیح. د شاعرۍ تر شا مو وجوهات څه و؟ شاعري مو په کومه وجه شروع کړه؟ دلکش صاحب، زما په خیال چې نن سبا څونه شاعران دي د ټولو تر شا یو وجه ده، حالانکې خلک نور تپوسونه کوي، خو زما په خیال دا وجه ده چې د وطن چې کوم دی دا ډېر زیات وځپلی شو، ډېره زیاته وینه وبهېده، ډېر زیات تکلیفونه په دې خلکو تېر شول، همدغه وجه ده زما. صحیح. حسین صاحب، دا راته ووایي چې د شاعرۍ په دې دنیا کې مو په کوم اړخ باندې ډېر زیات کار کړی دی؟ مطلب نثر باندې مو کار کړی دی، نظم باندې مو کار کړی دی، افسانې باندې مو کار کړی دی، څه شي له مو توجه زیاته ورکړې ده؟ قربان داسې کار دی چې زما خو پهله چې کوم دی اکثر هر شاعر غزل ته راځي، نو غزل باندې مې هم ډېر کار وکړ، بیا مې په دې منځ کې نظمونو طرف ته هم اوس توجه ورغلې ده یو حده پورې، نو بس داسې روان یو. افسانې دغه ته مې اوسه پورې اردو کې کوم افسانې دا شیان، خو د پښتو کې مې. صحیح. د خوښې صنف مو کوم یو دی؟ څه شی ډېر زیات خوښوئ؟ غزل. زه ستاسو هم خوښ دی، د پېرزونې مینهوالو هم خوښ دی. غزل راسره شریک کړئ چې خوندونه ترې واخلو. قربان غزل دی چې غزل نه مخکې دوه شعرونه درته وایم چې د زړګي درد ستا علاج نشته، د زړګي درد ستا علاج نشته، درد بې درد ستا علاج نشته. ډېر ښکلی دا شعر ووایه، د زړګي درد، د زړګي درد ستا علاج نشته، درد بې درد ستا علاج نشته، او په ژوند مین یم ارمانونه لرم، د ځوانۍ مرګ ستا علاج نشته. ډېر ښه دی، بیا ووایه دا شعر هم. په ژوند مین یم ارمانونه لرم، د ځوانۍ مرګ ستا علاج نشته. او غزل به در سره شریکم چې دلته مرګ په اکثریت کې د جانانه، دلته مرګ په اکثریت کې د جانانه، او ژوندون په اقلیت کې د جانانه. ډېر ښه. او په دې ښار کې کفن دونه ډېر خرڅېږي، په دې ښار کې کفن دونه ډېر خرڅېږي، اوس د سرو زرو قیمت کې د جانانه. ډېر ښه دی یار دا شعر ووایه. په دې ښار کې کفن دونه ډېر خرڅېږي، اوس د سرو زرو قیمت کې د جانانه. او شعر دی پکې دلکش صاحب چې د باران غونته مې وچ زړګی زرغون کړي، د باران غونته مې وچ زړګی زرغون کړي، سم رحمت ستا په الفت کې د جانانه. ډېر ښکلی دی. باران غونته مې وچ زړګی زرغون کړي، سم رحمت ستا په الفت کې د جانانه. او یو دعا ورته د زړه له منځه وکړه، یو دعا ورته د زړه له منځه وکړه، حسین خخ په مصیبت کې د جانانه. زبردست. حسین احمد حسین صاحب، کومو ټولنو سره تړون ساتئ؟ مشاعرو له ځای راځئ او که نه؟ دلکش صاحب، نن سبا خو لا بیخي نه یم تللی. صحیح. بالکل. چې تاسو ټولنو سره هم تړون نه ساتئ، چېرته مشاعرو له هم نه ځئ، دومره پوخ شعر څنګه لیکئ؟ قربان بس دا ستاسو د نظر ښکلا ده زما په خیال، نور خو په ناظرین باندې ډیپینډ. صحیح. نور به راسره څه شریکوئ؟ نو غزل به درته ووایم بل ارشاد. غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې سترګې ړندې شولې د یار په تکل، سترګې ړندې شولې د یار په تکل، بس شوګیرې شولې د سار په سنګل، سره ګلابونه و د وینې د رنګ، څو
څو باغچې شوې د انار په منګول سره ګلابونه و د وینې د رنګ څو باغچې شوې د انار په منګول حسین په چغو چغو وجړېدم بلې لمبې شولې د نار په کابل. ډېر ښه دی حسین. مخکې را سره نور هم شاعري غزل دی چې که وکړې مینه یار نو حد به وکې که وکړې مینه یار نو حد به وکې ګلورینه یار نو حد به وکې او که دې تورمخو له دې ماتې ورکړې که دې تورمخو له دې ماتې ورکړې منظور پښتینه یار نو حد به وکې او که دې تورمخو له دې ماتې ورکړې منظور پښتینه یار نو حد به وکې او که چېرته راشي په زیړي مازدیګر دا دې تاسو ته ډالۍ چې که چېرته راشي په زیړي مازدیګر له ګل حسینه یار نو حد به وکې او خدایا بېرنګه زندگی د حسین خدایا بېرنګه زندگی د حسین چې کړې رنګینه یار نو حد به وکې. مننه حسین صاحب. حد دې وکړو یقینا چې حد دې وکړو. دا راته ووایه چې کتاب په هکله مو څه خیال شته کتاب به چاپ کوئ او که نه؟ دیلګج صاحب کتاب خو داسې دی چې برابریږي خو مطلب مواد ورته شته دي خو فلحال مې نه داسې سوچ نشته. زه یم چې لږ د شعر پوخ شي شعر کې خامخا کمې استادان مو هم نشته نو بیا به انشاءالله ورسره کوو. زده کړې د چا نه کوئ خامخا څوک استاد خو به لرئ؟ او جی زده کړې خو تقریبا زه د هر شاعر نه کوم چې هر یو شعر څوک کم شاعر ښه شعر لیکلی نو زده کړه ترې نه کوم او داسې خاص استاد مې نشته. صحیح. تاسو د نظم ذکر هم وکړو نظم مو راسره هم شریک کړئ. بالکل نظم دی دلکش صاحب چې دا زمونږ پښتونخوا ده دا زمونږ لا پخوا ده خو دا د شنو غرونو چې ډک دی لیونو غرونو چې ډک دی چې په سپینه واوره پټ دی له خوږو غرونو چې ډک دی هم د سیخو سیخو دنګو او کږو غرونو چې ډک دی بېش قیمته یې ښکلا ده په حیرت ورته دنیا ده دا زمونږ پښتونخوا ده دا زمونږ لا پخوا ده او ژوند قرار به پې زمونږ وي کار روزګار به پې زمونږ وي کاروبار به پې زمونږ وي د تیارو فکرونه دلته کې ګزار به پې زمونږ وي د غزلو او شعرونو سم انبار به پې زمونږ وي بل اختیار به نه چلیږي خپل اختیار به پې زمونږ او دا د نر پښتون واده د خلاسترو می توبه ده دا زمونږ پښتونخوا ده دا زمونږ لا پخوا ده او دی وطن په هر یو ننګ کې دی وطن په هر یو بنګ کې دی وطن په هر یو شړنګ کې دی وطن په هر غورځنګ کې زمونږ سرې وینه دی پټې او تودې وینه دی پټې زمونږ وینه توده ده تکه سره ده تکه سره ده دا زمونږ پښتونخوا ده دا زمونږ لا پخوا ده او دلته هر یو تن افغان دی دلکش صاحب دلته هر یو تن افغان دی خوشحال خان که بچا خان دی که فقیر میرزعلی خان دی هر پښتون مو فلسفي دی لیونی دی غنی خان دی ننګ پښتو زمونږ ښکاره د غیرت خور مو په جهان دی پښتونخوا چې ورته وایي غیرتي پښتونستان دی او د پښتون قام میلمستیا د هر ځای ښکلی دی ښکلا ده دا زمونږ پښتونخوا ده دا زمونږ لا پخوا ده او دا دی ډک له ښکلاګانو او د سرو سپینو ګلانو دلته ژوند دی د خوبانو د پښتون د قام ځوانانو دا د ظلم داستان بند کړی بس ته بس دی ظالمانو اوس د امن مرغۍ مړه ده سره جنګونه توره شپه ده دا زمونږ پښتونخوا ده دا زمونږ لا پخوا ده. اخرنۍ بندې دی چې یاره اوس چېرته رانه شي یاره اوس چېرته رانه شي اوس یې هغه ښکلا نشته لیونۍ په زړه سوری ده اوس یې هغه خندا نشته وچ خزان دی پرې راغلی د ګودر غاړه شنه نشته په هر لور دی وینې وینې بله بله قیصه نشته چې قیسې مو اورېدې ته اوس سپینګیری دادا نشته اوس د خوند خبرې نشته اوس ویرونه دی غوغا ده اوس په کور کې بابا نشته شاعران یې غلي کړي په حجرو کې واوا نشته شاعران یې غلي کړي په حجرو کې واوا نشته چې خوندونه او مزې وي هغه ورځ هغه شپه نشته ای حسین جړه جړه ده سم میرونه دی غوغا ده دا زمونږ پښتونخوا ده دا زمونږ لا پخوا ده. ستا جفا لکه بلا را پسې ګرځي ستا جفا لکه بلا را پسې ګرځي په هر لور په هره خوا را پسې ګرځي او چې کعبې ته هم ترې لاړ شم را پسې وي ستا ښکلا لکه ګناه را پسې ګرځي چې کعبې ته هم ترې لاړ شم را پسې وي ستا ښکلا لکه ګناه را پسې ګرځي د یو ګوټ شرابو څکلو توان مې نشته د ساقیانو بدرګه را پسې ګرځي د یو ګوټ شرابو څکلو توان مې نشته د ساقیانو بدرګه را پسې ګرځي او
د شرابو نه به چرته زمه پیره د شرابو نه به چرته زمه پیره جام کاسا او میکداره پسې ګرځي او حسین مریم په جومات څه وکم پیره ساز سندره او ټپاره پسې ګرځي. زبردست ډېر ښکلی دی. حسین صاحب یو غزل را سره بل هم شریکي بیا پروګرام راغونډو. جی قربان غزل دی چې د پنیمه شپه د چا یادونه آی های پنیمه شپه د چا یادونه آی های دا سوي سوي فریادونه آی های او ستا اننګي لکه ګلونه آی های چې په زړګي کړي سیتمونه آی های ستا اننګي لکه ګلونه آی های چې په زړګي کړي سیتمونه آی های او زمون کچه کچه کورونه آی های خدای ستا تیز تیز بارانونه آی های زمون کچه کچه کورونه آی های خدای ستا تیز تیز بارانونه آی های او شعر دی پکې چې د نیمې شپې خواږه خوبونه آی های د نیمې شپې خواږه خوبونه آی های او د بې وخته اذانونه آی های او دغه شباب او شرابونه آی های دغه شباب او شرابونه آی های او د مذهب د زنځیرونه آی های او یو کړي دردمن زړګی دردونه آی های بل د حسین سوي شعرونه آی های. واه زبردست ډېر ښکلی دی. ملګرو حسین احمد حسین را سره ناستو خوندور غزل ته هم تاسو واورېدې او نظم ته هم تاسو واورېدو. حسین صاحب پروګرام کې مو را سره ناستی وکړو د ناستي مو یو جهان مننه. انشاءالله بیا به دله تکلیف درکوو بیا به دې کښېنو شعرونه به راته وې غزلې به راته وې نظمونه به راته وې تر اوس ناستي مو ډېره زیاته مننه کوم. قربان دلګشتې به ستاسو هم دا زیار ته سلام کوم تاسو چې څونه محنت کوئ څونه کوشش کوئ پښتو ژبې دپاره پښتو ادب دپاره دا بې انتها د ستاینې وړ دی. مننه کومه. ملګرو دا و حسین احمد حسین صاحب د دې تر څنګ را سره د دې ملګري هم ناستو زموږ ګران ملګری سراج هم را سره ناستو د دې هم ډېر زیاته مننه کوم ستاسو هم ډېر زیاته مننه کوم تر دې دمه مو برداشت کړو انشاءالله بیا به ملاقات کیږي د یو نوي ملګري سره تر هغې دمه چې چېرته یې هاد آباد او بریالي